د افغانستان خبرې. هغه شپه چې وطن را سره خبرې وکړې، هغه شپه عجیبه وه. اسمان له ستورو ډک و، خو زما ذهن له پوښتنو ډک و. د کړکۍ تر څنګ ناست وم، د وطن په فکرونو کې ډوب وم. ناڅاپه مې داسې احساس وکړ لکه څوک چې مې په نوم غږ کوي. په حیرانتیا مې شاوخوا وکتل، هیڅ څوک نه و. غږ بیا راغی، خو دا ځل ډېر نرم او له مینې ډک و. فواده، ما ورته وویل ما ونه پېژندلې. ومې ویل ته څوک یې؟ غږ مسکی شو او ویې ویل زه افغانستان یم، ستا وطن. زړه مې په درز شو. په درنښت مې وویل وطنه، له تا ډېرې پوښتنې لرم. افغانستان وویل نن زه له تا پوښتنه کوم. ته راته ووایه ولې زما نوم ډېر وخت یوازې د غمونو او جګړو تر څنګ یادېږي؟ خو زما ښکلي غرونه، زما سیندونه، زما شاعران، زما عالمان او زما مهربانه خلک لږ یادېږي؟ ولې نړۍ زما دردونه ویني خو زما ښکلا نه ویني؟ ولې زما د بچیانو ترمنځ کله ناکله فاصله پیدا کېږي؟ حال دا چې زه د ټولو ګډ کور یم. زه چوپ پاتې شوم. افغانستان بیا وویل زویه، زه له خپلو اولادونو د سرو زرو ماڼۍ نه غواړم. زه یوازې دا غواړم چې رښتیني واوسئ، علم زده کړئ، یو بل ته درناوی وکړئ او هر ځای چې یاست زما ښه نوم ژوندی وساتئ. که ډاکټر یې په صداقت کار وکړه، که یو ښوونکی یې یو نسل وروزه، که یو خبریال یې یا ویاند یې رښتیا ووایه، که یو کارګر یې خپل کار په امانتدارۍ ترسره کړه. همدا زما خدمت دی. ما سر ټیټ کړ. احساس مې وکړ چې د وطن خبرې یوازې زما لپاره نه وي، د هر افغان لپاره وي چې خپل هیواد راتلونکی ورته مهم دی. کله چې سهار شو هغه غږ نور نه و، خو خبرې لا هم زما په زړه کې ژوندۍ وي. نن زه همغه خبرې تاسو ته رسوم. شاید که موږ هر یو له خپل ځایه یو ښه انسان شو، نو سبا به افغانستان هم په مسکا راته ووایي زما بچیانو زه پر تاسو ویاړم. د افغانستان منظرې، د ښکلا کیسو او مثبتو نظرونو هنداره.